وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل التوفيق سرار رسيدليو دا مختصر تفسير و ترجمه بدي مباركة سلسلة کی تفسير دا سورة العنكبوت تا. سورة العنكبوت دا مکی سورت دی. پا دی سورت کی مقصد دا دی چه اللہ عز و جل پا مومنانو باندی امتحان راولی او دا ضرور راولی دا غید صفا کولو دا پارا امتحانونم دا دیر پارا رازی چه انسان پی صفا شی. نو پا اول سورت کی اللہ وی چه پا مومنانو باندی با امتحان رازی دیر پارا چه غی اللہ امتحان کی پا صبر باندی چه دی صبر کئی کنی کئی او پا آخر کی بیوئی چه در اللہ نصرت او مدد برازی، نصرت او مدد رازی، ہدایت اللہ انسان تا ہدایت کئی. نو پا دی صبر باندی با اللہ انسان تا ہدایت کئی چه کل امتحانون راشی او بندہ پاغی باندی صبرو کی. پا دی صورت کی با دا امتحانون اقسام بیانی گی او اللہ عز و جل دا خبرم ذکر کئی چی دسی سوک اللہ نپری دی چی پاغی باندی امتحان نہیں کرے، پا ہر چاہ با امتحان کی. اللہ عز و جل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. حروف مقطعات اللہ پوئیگی پا مقصد دے حروفو پا معنی باندې اللہ عز و جل پوئیگی. احسب الناس ان یترکو، ایا گمان کئی خلق چی دی با پری خودشی ان یقولو آمنا، دی چی دا خبر کئی چی منگ ایمان راوڑے دے، وهم لا یفتنون، او حال دا دے چی پا دی باندی با امتحان نشکی دے. دی آیت کے اللہ عز و جل وی چی اللہ عز و جل پا دا خبر کردی دا چی یو سڑے یعنی انسانان دا سوچ کئی، دا خلق دا سوچ کئی چی پا دی با امتحان نرازی او مومنان چی غید ایمان دعوی کردی دا او سڑے چی غید ایمان دعوی وکی چی زر مومن یم مسلمان یم او بیبم پا دا باندی امتحان نرازی، یعنی خامخواب امتحان رازی پا دی سڑی باندی. خاص کرده ایمان سر امتحانون ترل شوی دی، بے چی دی ایمان سمر قویو دمرد با دی امتحان مغٹی. پیغمبرانو امتحانونو تا گورا دا غی ایمانون قویو بے امتحانون مغٹو. نو دا ایمان مطابق و پتاون دی امتحان رازی او خامخواب رازی. او دا خبر کئی اللہ وس چی دا امتحانون پا مخ کو خلقو با کم اللہ روستیو، مخ کو امتونو باندی پاغیم اللہ امتحانون راوستی دی. دا دید پارا چی اللہ خکارا کی اگر کسان چی دی ایمان دعوی پرشتینی دا او اگر کسان چی اسی پدروغ باندی دی ایمان دعوی کرده دا. بے امتحانون تا سوک ٹنگی گی نا، سوک دنیا تا نٹنگی گی، سوک پیسو تا نٹنگی گی. اللہ عز و جل دا خلق رخکارا کی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، او یقینا امتحان کرده منگ پاغ کسانو باندی چی مخکد دوی ندی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، نخامخاخ کارب کی اللہ غا کسان چی رشتی وی چاگر رشتینی مومنان دی. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، او کارب کی اللہ دروغ جن لرا چی سوک پسی پا دروغ باندی دعوی کئی او سوک رشتینی مومنان دی. امتحانون وقت کی خلق خکاری او دا امتحان چی نئی کنا نو ارسلے بے غٹی غٹی دعوی کئی خوچی امتحان راشی دا انسان پتہ لگی. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا گمان کئی اغا کسان چی عملون کئی ناکارا چی بچ بشی زمونگ دا عذابنا. ساء ما یحکمون، نو بدا فیصل داغا چی دی کئی. اللہ مجرمانو لزورون ورکی دلتا چی گورد دی با مومنانو بندی امتحان را ولیدا مجرمان او داغی دی امتحان سبب گرزی، یعنی ظالم سڑے و مجرم سڑے دی پا مسلمان امتحان را ولی کنا پا تکلیفونو کی اچھئی مصیبتونو و تا جوڑئی رکاوٹونو و تا جوڑئی. نو اللہ وی چگورا
ته خو په دې باندې امتحان راولې، خو دام دلتم د الله نه نشي تښتېدلی، ته به چېرته وتښتې چې مسلمان دې تنګ را تنګ او هغه دې وکړو، هغه دې وجړو، نو ته به چېرته ځې؟ تا به هم الله وکړی، تا به هم الله وجړی، او تا به هم الله را ونیسي، نو د الله نه تښتېدی نه شي. ام حسب الذین یعملون السیئات، چې دوی دا بد کارونه کوي، مسلمانان ته تنګ دي، الله وایي چې دا به زما نه بچ شي، زما د عذاب نه. په دنیا کې به هم الله وشرموي او په دنیا کې به هم الله ذلیله کي، الله به را ونیسي، او په آخرت کې به هم الله ذلیله کي. ساء ما یحکمون. الله وایي که دوی دا خبرې او دا سوچ د دې په ذهن کې دی چې زه به د الله نه چېرته وتښتم او یا به زه الله کمزوری کړم، الله وایي دا ډېره بده فیصله ده چې دا سړی کوي. من كان يرجو لقاء الله، څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله، څوک چې د الله دا خبر دی آیت کې کوي چې د چا عقیده په آخرت باندې مضبوطه وي، نو په ده باندې امتحانونه مصیبتونه اسانیږي، ځکه چې دا خو یو مقرره نیټه ده آخرت، او دی به ووایي چې زه څو پورې دا امتحانونه به وي، په آخرت کې به الله ماله درجې راکړي، او که چا ما سره بد کړي دي نو الله به یې راونیسي. نو په آخرت چې د ایمانو د دنیا امتحانونه به درته اساني. من كان يرجو لقاء الله، څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله، فإن أجل الله لآت، یقینا نیټه د الله خامخا راتلونکې ده. وهو السميع العليم، او هغه اورېدونکی دی، پوه دی. نیټه کومه نیټه مراد ده؟ د قیامت د ورځې. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، او چا چې ځان وکړو نو یقینا ځان یې کړولی دی د خپل ځان د فایدې دپاره. یو سړی دی چې هغه د الله په لار کې کوشش کوي او محنت کوي، جهاد کوي، د دې دا محنت، دا کوشش، دا کړول دا د خپل ځان دپاره دی. د الله ضرورت شته مونږ او تاسو ته نشته، الله بې حاجته دی، او زمونږ ضرورت دی الله ته، زمونږ ضرورت دی الله عز وجل ته. ان الله لغنی عن العالمین، یقینا الله بے پروا دی د مخلوقاتنا، هیچ چاته ضرورت نشته، هیچ چا عبادت ته ضرورت نشته. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کړي دي، لنکفرن عنهم سیئاتهم، نو خامخا وبرجو مونږ د هغې نه ګناهونه د هغوی، ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون، او خامخا په بدله کې به ورکو ده ته ډېر ښایسته هغه بدله د هغې عملونو چې دی کم کوو په دنیا کې. د ایمان او عمل صالح د وجې نه الله د انسان ګناهونه رجوي، څومره چې ستا اعمال نیکي د دې وجې نه ګناهونه رجیږي. ان الحسنات یذهبن السیئات، دا یو قاعده ده چې نیکیانې چې څومره کې دې سره دي ګناهونه رجیږي، او الله وایي زه ښایسته بدله ورکوم. ووصینا الانسان بوالدیه، او موږ مضبوط حکم کړی دی انسان ته بوالدیه، د مور او پلار د سره، حسنا د احسان کولو، د ښېګړې کولو، چې د هغې سره د احسان وکړي. دا آیات چې د مفسرین وایي د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مبارک نازل شوی و. نو دا هم دغه ځوانانو صحابه کرامو نه چې کوم به ایمان راوړه وخت په وخت باندې په ځوانۍ کې اسلام قبلو. د سیرت علما لیکي وایي د عمر 18 یا 18 کاله، او د ده د مور نوم حمنه وه، حمنه بنت سفیان. هغه چې کله خبره شوه د مورې چې د ایمان راوړی دی، نو ډېره سخته خفه شو، قسم یې وکړ چې زه به بالکل خوراک نه کومه څو پورې چې دی د دین نه نه یې ګرځېدلی او دا دین یې نه یې پرېښی. نو سعد رضی الله عنه چې کله د هغې حالات ولیده، راغې ورته وویله مورې، وایي که ستا چېرته 100 روحونه شي که نه، 100 روحونه شي او یو وزي ده نه، نو بیا هم زه دا دین نه پرېږدم، دا خو لا یو روح دی چې ته وایې چې یاره زه خوراک نه کوم، مې کوه. نو د دې وجې نه زه دا خپل دین نه پرېږدم. نو کله چې مور نه امیده شوه چې دا اسلام نه پرېږدي، نو بس خوراک څښاک یې شروع کړو. د مور او پلار سره احسان کوه، خو چې کله هغه تا د دین نه منع کوي، د دین نه دې منع کوي، نو بیا په هغې کې د هغې منل نشته دی.
او د دې مناسبت هم دلته دغه دی کنه چې د مور پلار سره څه کوه احسان کولو تایید یې کړی ډېر سخت تایید یې کړی دی که نه چېرته تا په شرک باندې مجبوره کوي نو بیا د هغې تابعداري مه کوه د هغې خبره مه منه وإن جاهداك او که چېرته زور کوي په تا باندې لتشرک بي چې شرک برخدار جوړ کړي ما سره ما لیس لک به علم چې نشته ستا دپاره په هغې باندې هېڅ علم او دلیل فلا تطعهما نو خبرې مه منه د دې دواړو الی مرجعکم ما ته واپسي ستاسو ده راګرځېدل ستاسو دي فأنبئکم بما کنتم تعملون نو زه به خبر درکم په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک یعنی د سنت طریقې مطابق عمل یې کړی دی اخلاص دی پکې لندخلنهم فی الصالحین خامخا داخل به کو موږ دی لره په نیکانو کې ومن الناس من یقول او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې مفسرین وایي چې دا آیتونه د هغه چا باره کې نازل شوي دي چې هغې د زړه نه ایمان نه و راوړی یعنی منافقانو هسې ښکاره به ویلی چې بس موږ ایمان راوړی دی او د ایمان د رڼا د هغې زړونو ته نه ده کوزه شوې حق یې صحیح نه دی قبول کړی کله چې به دی ته څه تکلیف ورسېده نو بیا به یې ردې بدې ویلې مسلمانانو ته او کله چې به راحت حالت ورسېده بیا به ویل موږ خو تاسو سره یو مسلمانانو پسې برال مؤمنانو پسې چې موږ خو تاسو سره یو نو دوی دغه دوه مخي پالیسي چې ده دا د منافقانو پالیسي ده ومن الناس من یقول دې کې الله وایي چې امتحان موضوع په صورت کې سره امتحانونه نو په دې کې الله عز وجل دا منافقان ښکاره کوي امتحان راغی منافقان ښکاره کړه چې د مصیبت په وخت کې دی نشي ټینګېدی نو راښکاره شو ومن الناس من یقول او بعضې د خلکو نه هغه دي چې وایي آمنا بالله ایمان راوړی مونږ په الله باندې فاذا اوذی فی الله کله چې تکلیف ورکړی شي د تا په باره د الله کې جعل فتنة الناس کعذاب الله نو وګرځئ تکلیف د خلکو په شان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك او که چېرته راشي مدد او غلبه د الله د طرفنا د رب د ستا د طرفنا لا یقولن نو وایي دی انا کنا معکم یقینا موږ خو تاسو سره یو موږ خو ستاسو په طرف کې یو ستاسو مدد کوو ستاسو ملګري یو اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین ایا نه دی الله ښه پوهېدونکی په هغه خبرو چې په سینو د مخلوقاتو کې دي یعنی الله هغه پټې خبرې راوباسي که نه هغه پټې خبرې راوباسي چې هغه په سینو کې دي او په سینو کې پټې دي الله یې راوباسي ولا يعلمن الله الذين آمنوا او د دې لپاره الله د امتحانونه راولي چې مؤمنان د منافقانو نه جدا کړي ځکه چې دا خو بیا پته نه لګېده که نه هر یو سړي د ایمان دعوه به کوله لکه اوس د مکې منافقانو چې د مدینې منافقانو دوی به هم دا دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو صحابه کرامو به هم کوله دا پته خو نه لګېده چې اوس صحیح مؤمنان څوک دي نو چې کله امتحان راشي نو بیا پته لګي چې دا اوس مؤمن دی او دا منافق دی وليعلمن الله الذين آمنوا او خامخا راښکاره کوي به الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وليعلمن المنافقین او خامخا ښکاره به کوي به منافقان وقال الذين كفروا للذين آمنوا او وی هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی اتبعوا سبیلنا تابعداري وکړئ زموږ د لارې ولنحمل خطاياکم او منگ ببارکو منگ دیسکو منگ دی بارکو گناہون استاسو دا اوس بل امتحان الله ذکر کوي چې کافر مومن له دعوت ور کوي چې لکه ما پسې را روان شه ما پسې راځه ستا د ګناهونو چې څومره ګناهونه دي بس دا ګناهونه دا زما
او دا زباروم. الله وجه ګوره دا کار خو نشي کېدی، دا کار نشي کېدی چې څوک دې د چا ګناه بار کړي، دا کېدی نشي. د هر سړي د ګناه بار او بوج دا به د هغه په سر باندې. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، او ندی دی پورته کوونکي د ګناهونو د هغوی نه هېڅ شی. انهم لکاذبون، یقینا خامخا دی دروغجن دي. ولا يحملن اثقالهم، الله وایي اوس د خپل بوجونه هر یو به خپل اوچتوي او خامخا پورته کوي به بوجونه د هغوی. واثقالا مع اثقالهم، او بوجونه نور د خپلو بوجونو سره چې هغې ته خلک دی ګمراه کړي دي. یعنې ده چې د دې بل نه دا بوج اوچت که خو داسې خو نه ده که نه چې دا یو ته خلاص شو، خلاصېدی خو ترې نه شي. خو چا ته چې د ګناه دعوت ورکوې که نه نو هغه خو دې ګناهګار که، هغه ته خو دې پیټی په اوږه که، خو د هغه پیټی دې ځان ته په اوږه که، هغه به هم تا پسې حسابېږي. وليسألن یوم القیامه، او خامخا تپوس به کړی شي د دوی نه په ورځ د قیامت. عما كانوا يفترون، د هغه څه چې دوی دروغ جوړول په الله باندې. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او یقینا لېږلی موږ نوح علیه السلام قوم خپل ته، قوم د هغه خپل قوم ته مې لېږلی. اوس دې ځای نه وروسته انواع الفتن بیانېږي، امتحانونه چې ایمان ولو په تاسو به قسمه قسم امتحانونه راځي. نوح علیه السلام ته وګوره 900 کاله دعوت وکړه خپل قوم ته، او دی بد اخلاقه قوم د هغې یو خبره مو ونه منله، او دی له تکلیفونه ورکړه. نو په تکلیفونو باندې د صبر وکړه. نو کله چې امتحانونه راځي نو تاسو به صبر کوئ. نوح علیه السلام 900 کاله صبر کړی دی. موږ او تاسو 9 غنټې صبر نشو کولی، 9 غنټې څه 9 منټه صبر نشو کولی، او یو سیکنډ صبر نشو کولی. چې کله مسله راشي ورخطا کیږو، رپیږو، ګډوډېږو. ولې چې کله دې په آخرت باندې ایمان نه و، په الله باندې صحیح ایمان نه و او توکل نه و په الله باندې، نو د امتحانونو وخت کې به بیا ګډوډېږي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او یقینا لېږلی موږ نوح علیه السلام قوم د هغه ته. فلبث فیهم 1000 سنة، نو ایثار شو په هغوی کې 1000 سنة زر کاله، الا 50 عاما سوا د 50 کالونه. نو څو شو؟ د زرونه 50 وباسه. فاخذهم الطوفان، نو ونیول دی لره طوفان، وهم ظالمون، او دی ظلم کوونکي وو، ظالمانو. الله پې طوفان راوست. فانجیناه، نو بچ که موږ د لره، واصحاب السفینة، او کشتۍ والا. وجعلناها آیة للعالمین، او وګرځوله موږ دا کشتۍ نښه د پاره د مخلوقاتو. دا کشتۍ چې څوک کیني که نه، نوح علیه السلام ورته را یادېږي. او کشتۍ دا د ډېر وخت وروسته بیا د نوح علیه السلام نه وروسته هم دا کشتۍ پرته وه، د خلکو دپاره نښه وه چې الله داسې قوم تباه کړی و چې هغې د پیغمبر خبرې نه ومنلې. اوس د ابراهیم علیه السلام واقعه راوړي چې په ده باندې په دین کې ډېر سخت امتحانونه راغلي دي، او د خپل کور نه د دې امتحانونه شروع شو، د خپل پلار د طرف نه په ده باندې امتحانونه، او تر دې چې په دې امتحانونو کې دی اور ته ګزار شو، او دی خپل قوم ته دعوت کو. ته وایې زما قومه، زما پلاره، شرک پرېږدئ، ګناهونو نه ځان وساتئ، د بوتانو بندګي مه کوئ، په الله باندې دروغ مه جوړوئ، دا تاسو ته نقصان فایده نشي درکولی، تاسو بیا هم د هغې بندګي کوئ. رزق او روزي دا صرف د الله په لاس کې ده، نو د الله نه روزي وغواړئ، هغه به تاسو له رزق درکوي، د دې په لاس کې هېڅ هم نشته دی. دا واقعه دلته د دې لپاره راوړي. و ابراهیم اذ قال لقومه، او ابراهیم علیه السلام چې کله وویل خپل قوم ته، لقومه اعبدوا الله، بندګي وکړئ د الله، واتقوه، او ویرېږئ د هغه نه، یعنې دا شرک پرېږدئ، عبادت د الله. مقصد دا دی چې بندګي د الله کوئ خو په توحید سره، هغه بندګي مقصود ده. او دا بعضې وایي چې بس مونږ خو د الله بندګي هم کوو، خیر دی د بوتانو او د باباګانو دیم خوشحاله ساتو، دیم خوشحاله ساتو. نو داسې نه کېږي، بندګي به یې یو د الله کې،
او یا به مشرک کېږي په الله باندې، دواړه نه کېږي. واتقوه د الله نه ویریږي، شرک پرېږدئ. ذلکم خیر لکم، دا کار غوره دی ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ. انما تعبدون من دون الله، دعوت ورته کوو، کلاو دعوت ورته شروع. یقینا تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه، اوثانا د بوتانو، او اوثان هغه شکلونو ته وایي چې هغه جوړ شوي. وتخلقون افکا، او جوړوئ تاسو دروغ قصې جوړوئ. ان الذين تعبدون من دون الله، یقینا هغه کسان چې بندگی کوئ تاسو سوا د الله نه، لا یملکون لکم رزقا، دی وس نه لري ستاسو لپاره د رزق. فابتغوا عند الله الرزق، نو ولټوئ د الله سره رزق. واعبدوه واشکروا له، عبادت وکئ خاص د الله او شکر وکئ د هغه. الیه ترجعون، خاص هغه ته به ګرځولی شئ تاسو. که تاسو د دې په خوا کې رزقونه غواړئ، د دې نه بچي غواړئ، او دغه مالګې خورئ، د دې ګټې ځان پسې سولوئ، کاڼي ځان پسې سولوئ، او دعاګانې غواړئ د دې نه، نو دا هیڅ هم نشي کولی. صرف هر څه چې غواړئ د الله عز وجل نه غواړه. وان تکذبوا، دا اوس د مکې والاو ته مفسرین وایي، دا خطاب د مکې والاو ته. که تاسو د دې پیغمبر خبره نه منئ او دې ته دروغجن ویئ، نو ګوره د مخکنو قومونو واقعات خو تاسو ته راغلي دي که نه؟ هغوی ته هم د الله پیغمبران ورغلي وو، پیغام یې ورته رسولی و، هغوی د پیغمبرانو دعوت قبول نه کړ، او دغسې په ګناهونو باندې پاتې شو، په شرک باندې الله تباه کړه. دغسې به تاسو هم تباه کړي. وان تکذبوا، که چېرته دروغجن ګڼئ تاسو، یعنې ما لره، الله خپل پیغمبر ته وایي چې دې ته داسې وویل، فقد کذب من قبلکم، نو یقینا دروغجن کړي وو ډېر امتونو مخکې ستاسو نه. څوک یې دروغجن کړي وو؟ رسولان او پیغمبران. وما على الرسول الا البلاغ المبين، او نشته دی په پیغمبر باندې مگر رسول دی ښکاره. پیغمبر کار دا دی چې د دین دعوت وچلی، نور منل او نه منل دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی چې څوک چاته هدایت کوي او چاته نه کوي. حق داعی چې دی و خلکو ته د دین دعوت رسوي، نور خلک یې مني او که نه مني، دا د هغې خپل کار دی، په ده باندې صرف رسول دي. اوس دې آیت کې الله عزوجل په بعث بعد الموت باندې دلیل نیولی دی چې دا انسان چې دی دا داسې د معمولي یو سپکې نطفې نه ما پیدا کړی دی چې هغه د مور په خېټه کې څو مرحلو نه راتېر شو په رحم کې، او بیا په هغې کې روح دننه شو، او بیا بار ته راوځي، او الله د هغه نیټه لیکلي چې دا به څومره وخت تېروي او څومره وخت به په دې دنیا کې. اولم یرو، ای دی نه ګوري، کیف یبدئ الله الخلق، چې څنګه اول پیدایش کوي الله، ثم یعیده، بیا دوباره واپس کوي. ان ذلك على الله يسير، یقینا دا کار په الله باندې آسان دی. اوس الله انسان چې دی د نشنه شته که نشنه څه که شته، نو ولې دوباره نشي واپس کولی؟ ته وګوره، انسان چې دی د نطفې د سپکې نطفې نه پیدا کو، د مور د خېټې نه راویست، ولې دوباره واپس کول الله ته ګران دي؟ ګران دی ورته؟ نه دی ګران. قل سیروا فی الارض، ورته ووایئ وګرځئ په ځمکه کې، فانظروا کیف بدأ الخلق، نو وګورئ چې څنګه شروع شوی و د پیدایش د مخلوق. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بیا به الله تعالی پیدا کوي، پیدایش به کوي په پیدایش رستنی سره. دا اوس بل دلیل دی چې ګوره دا عالم چې الله ودرو دا مخلوقات مخکې ودی نو، چې الله دا عالم پیدا کړ او دا موجود نو مخکې، خو دوباره بیا را پیدا کی کنه، دوباره را پیدا کول الله ته ګران دي؟ نه، د کون کلمې سره پیدا کوي. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی. يعذب من يشاء، او د الله قدرت دی عذاب ورکوي چاته چې وغواړي.
ويرحم من يشاء رحم کوي په چا باندې چې وی غواړي وإلیه تقلبون او خاص هغه تبا ورګرځولی شئ تاسو وما انتم بمعجزین فی الارض او نیوی تاسو عجز کوونکي الله لرا په ځمکه کې ولا فی السماء نو په اسمان کې داسې څوک نشته دی چې هغه د الله د عذاب نه وتښتي او یې مقابله وکړي نه مقابله کولی شي او نه تښتېدلی شي د الله د عذاب نه او نه داسې دی چې ستاسو دپاره څوک مددګار شته مددګار هم نشته دی چې تاسو بچ کړي وما لکم من دون الله او نشته ستاسو دپاره سوا د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار ولی هغه دوست ته وایي چې د مصیبت د راتلو نه مخکې تا بچ کړي او نصیر هغه دوست او ملګري ته وایي چې هغه مصیبت کله راشي نو بیا ستا مدد ته رامنډه کړي نو نه ستاسو داسې دوست شته چې د مصیبت نه مخکې بچ کړي او نه داسې دوست شته چې مصیبت د باندې راشي او بیا تاسو بچ کړي ورته د الله نه نشي خلاصېدی والذین کفروا بآیات الله ولقائه هغه کسان چې کفر یې کړی دی په آیتونو د الله او په ملاقات د هغه دي کې اوس الله دا خبره بیانوي د آیتونو کې چې څوک آخرت نه مني نو دی د الله د رحم او د رحمت نه ناامیده دی د الله ډېر رحمتونه دي او چې څوک یې نه مني نو څه دی هغه د الله د رحمت نه ناامیده دی الله دا ویلی دی کنه چې زما څو رحمتونه دي سل رحمتونه دي چې یو رحمت مې د دنیا ته رالیږلی دی چې د انسانان په یو بل باندې رحم کوي او دا نور یو کم سل رحمتونه دا به زه په مؤمنانو باندې په قیامت کې کوم په آخرت کې والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی دی د الله په آیاتونو په ملاقات د هغه اولئک یئسوا من رحمتی دغه کسان ناامیده شوي دي د رحمت زمانه واولئک لهم عذاب علیم او دغه کسان دی دپاره عذاب دردناک دی کله چې پیغمبر ابراهیم علیه السلام مخکې واقع ذکر شو کنه چې دی خپل قوم ته نصیحت وکړه د الله د عذاب نه ویرول نو قوم خبره ومنله ویې نه منله هغوی نور هم په سرکشۍ کې رال په خپل منځ کې مشوره وکړه چې د دې نصیحتونو نه ځان خلاصول غواړي هر وخت نصیحتونه بل دا دی چې زمونږ د الهو ته د سپک ګوري او بل هغه د هغه بوتانې ولا دړې وړې کړي اوس مشوره وکړه چې دا سیزل غواړي نو الله عز وجل د دې حفاظت وکړه په اور کې د اور ته ګزار الله حفاظت وکړه نو دا د الله د قدرت نښې دي که نه چې الله د مؤمن بنده مدد کوي په هر حالات کې کوي او داسې امتحانونه به په مؤمنانو باندې راځي خامخا به راځي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د هغه الا ان قالوا قتلوه مگر دا خبره کوله دی چې قتل کوي دلره او حرقوه یا وسوځوي دلره فانجاه الله من النار نو الله بچ کړي د اورنا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې خامخا د عبرت نښې دي د قوم دپاره چې ایمان راوړي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ابراهیم علیه السلام ورته ویل یقینا تاسو نیولی دی سوا د الله نه معبودان په طاعت کې اوثان معبودان په طاعت کې نیولی دي او تاسو د هغې طاعت کوئ مودة بینکم فی الحیات الدنیا د پاره د محبت په منځ ستاسو کې په ژوند د دنیا کې دنیایي ژوند کې ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض بیا به د قیامت په ورځ انکار به کوي بعضې ستاسو نه د بعضو نه ویلعن بعضکم بعضا لعنت به کوي بعضې ستاسو نه په بعضو باندې ومأواکم النار ځای د اوسېدو ستاسو اور دی وما لکم من ناصرین او نشته ستاسو لپاره څوک مددګاران آخرت کې به بیا ستاسو تعلق خراب شي اوس خو ستاسو مینه محبت دی یو بل سره دوستی ده راشه درشه ده بوتان دی او پیران دی او باباګان دی او تابعیږي را تابعیږي دی
کله مالګې سټی او کله چینی او کله شمې بلوي او کله لوګیم جوړ کړي. دا قصې دا به د قیامت په ورځ باندې به ختمي، ځکه چې دوی به ستاسو د عبادت نه خبر نه او موږ سره نه خبر نه دوی زموږ بندګي کړي او یو بل نه به انکار کوي او تاسو به ورته وایئ چې تاسو خو موږ ته ویل کنه چې موږ به ستاسو سفارش کوو، اوس کومه دی سفارش؟ هغه تعلقات به په دغه ځای کې کټ شي، دا به ختم شي، یو بل نه به د براءت اعلان وکړي او بیا به ستاسو څوک مددګار هم نه او الله به اور ته دننه کړي. ځکه مشرک چې دی دا خو کافر دی که نه مشرک، څوک چې د الله سره شریکان جوړوي. ومأواکم النار، ځای اور دی، الله به جهنم ته بوځي. فآمن له لوط، نو ایمان راوړه، ایمان ښکاره کړه دته لوط علیه السلام د مخکې نه مؤمن و، نو دلته ابراهیم علیه السلام ته خپل ایمان یې ورته ښکاره کړه چې زه یم، زه مؤمن یم، په تا باندې مې ایمان دی. وقال انی مهاجر الی ربی، ویل یقینا زه هجرت کوونکی یم خپل رب طرف ته زه د الله د رضا دپاره د دین دپاره هجرت کوم او د عراق نه شام ته هجرت کوم. نو په دې کې د مکې کمزوري مسلمانان چې دي مؤمنان هغې ته په دې کې اشاره ورکوي چې تاسو لم هجرت پکار ده چې کله کمزوري وي په دین عمل نشئ کولی نو تاسو هجرت وکئ او د دې کافرو د امتحانونو نه به هله خلاصېږئ چې کله تاسو هجرت وکئ نو هله به ترې خلاصېږئ. انه هو العزیز الحکیم، یقینا هغه زورور دی او د حکمتونو والا دی. ووهبنا له اسحاق ویعقوب، او وبخل من هغه ته اسحاق او یعقوب. مخکې راځي که نه چې اسحاق یې څه نه یې غزوي و یعقوب نافله، او دا دغې وله زیتي ورکوه، دغه دعا د خپل بچي غوښتې وه، یعقوب یې وله څه ورکو؟ زیتي وله ورکو الله. یعقوب یې څه ابراهیم علیه السلام نو څه او د یوسف علیه السلام پلار یعقوب. وجعلنا فی ذریته، او وګرځول موږ په اولاد د هغې کې النبوة والکتاب، پیغمبري او کتاب. تاسو وګورئ که نه د الله دپاره چې څوک غیرت وکړي که نه خپل کلی کور پرېږدي هجرت وکړي نو بیا ورسره الله احسانونه کوي. دا وره بچي وله ورکړه، دا یو احسان شو، نسل یې ډېر شو، دا احسان شو د الله د طرف نه. بل دا دی چې د دې په اولاد کې الله نبوت پرېښستو، هغه علم هغه یې پرېښستو، پیغمبري وله ورکړه. دغه شان ته چې څوک د الله دپاره هجرت وکړي نو په اولاد کې به علما پیدا شي. دا هجرتونه چې نه وی که نه د تحولات په خلکو باندې نه راتلې نو بیا به دا خلک به هم داسې نه وی. چا چې هجرتونه کړي دي د هغوی په بچو کې اکثر علما دي پکې. نو د الله د دین دپاره چې سره یو ځای پرېږدي که نه خپل کلی کور پرېږدي نو الله به دې په بچو کې علما پیدا کوي چې هغوی به د دین وارثان وي. وآتیناه اجره فی الدنیا، او ورکه موږ هغه ته اجر د هغه په دنیا کې. وانه فی الآخرة لمن الصالحین، او یقینا هغه به په آخرت کې خامخا د نیکانو نه وي. دنیا او آخرت دواړو کې الله کامیابوي. ولوطا اذ قال لقومه، او لوط علیه السلام کله چې وویل خپل قوم ته، د لوط علیه السلام واقعه راوړي او مقصد پکې څه دی؟ مقصد پکې دا دی صورت کې موضوع ده د امتحاناتو چې په تاسو باندې هم په دعوت کې امتحانات راځي، دا به تېروئ. لوط علیه السلام خپل قوم ته دعوت وکړ. انکم لتأتون الفاحشه، یقینا خامخا تاسو راتلل کوئ بحیایي ته. ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې مخکېوالی نه دی کړی ستاسو نه دې بدفعل ته هېڅ یو تن د مخلوقاتو نه. اولنی کار تاسو دا کوئ چې دا هېڅ چا په عالم کې نه دی کړی. هلکانو ته راځئ هغوی سره بدفعلي کوئ، نور مرضونه په دې کې لارې به یې شو کولی خلکو ته په لارو کې ناستو، جبونه به یې تیوال، مجلسونو کې به یې ښکاره هوا ایستله اواز والا، دا کار به دی کوو. کنځلې به یې کولې یو بل ته، ګیرې به یې خرولې، دا کارونه به دی کوو، زناګانې به یې کولې. نو لوط علیه السلام ورته ویل ګوره دا کارونه تاسو مه کوئ،
انکم لتأتون الرجال یقینا تاسو راځئ نارینهو ته وتقطعون السبیل او پرې کوئ لارې وتأتون فی نادیکم المنکر او راځئ تاسو په مجلسونو خپلو کې نارواو ته. ډېر مسلمانان په دې کې هیڅ لحاظ نه ساتي، مجلس ته چې وردننه شي نو بس دې کې هیڅ لحاظ نشته، که یو بل ته څه وویلو، یو بل چې کوم ځای له یو بل د ګوتې وروړي، دا پروا یې نه کوي چې څوک موږ ته ګوري یا څه حیا شرم یې پکې. حیا چې لاړه شي که نه، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کله چې نه حیا لاړه شي بیا خو چې څه کوې هغه کوه، هر څه کولی شي. نو دا منکر کارونه دي چې تاسو په خپلو مجلسونو کې دې ته راځئ. فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د هغه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله، نو داو مگر دیو ته ویل چې راوله العذاب د الله، مونږ ته راوله چې ته مونږ کوم عذاب نه یېرې رایوله. ان كنت من الصادقین، که ته چېرته د رښتینو نه یې نو ستا عذاب دې راشي. لوط علیه السلام په دې وخت کې الله ته متوجه شو. قال رب انصرني على القوم المفسدين، اے رب زما مدد وکه زما په قوم مفسدانو فساد کوونکي دي. ولما جاءت رسلنا، اوس کله چې د دې د هلاکت دپاره ملایکې رالې. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، او کله چې رال استازي زمونږه ابراهیم علیه السلام ته په زیري باندې، د قوم د لوط د هلاکولو لپاره راغلی و. هغوی ته دا حکم و چې تاسو کله د قوم د لوط علیه السلام هلاکوئ نو تاسو به د هغې نه مخکې لاړ شئ او ابراهیم علیه السلام ته به زیره ورکئ په اسحاق باندې، او په نوسي د هغې چې یعقوب دی په دې به ورله زیره ورکئ، او دا خبره به ورته وکئ چې موږ راغلي یو او د لوط دا قوم موږ هلاکوو، دا قوم موږ څه کوو؟ هلاکوو. قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، نو دې ورته ویله یقینا موږ هلاکوونکي یو اوسېدونکي د دې کلي. ان اهلها كانوا ظالمین، یقینا اوسېدونکي د دې کلي دی ظالمانو، نه منع کېدل او بیا د الله عذاب یې غوښتو. ابراهیم علیه السلام ورته وویله چې په دې کې خو لوط دی دغه به څه کېږي. قال ان فیها لوطا، نو دی ویله ابراهیم علیه السلام ورته ویله یقینا په دې کې لوط دی. قالوا نحن اعلم بمن فیها، دی ویل موږ پوهېږو په هغه چا باندې چې په دې کې دی. لننجینه واهله الا امرأته، نو خامخا بچ به کو موږ هغه لره او کور والا د هغه مګر د هغه ښځه دا به پاتې کېږي. قد كانت من الغابرین، یقینا دا به د رستو پاتې کړی شوی په عذاب کې، دا به وروسته پاتې کېږي. ولما ان جاءت رسلنا، په دې کې لاړ ملایکې لاړې لوط علیه السلام پسې. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، او هر کله چې رال استازي ملایک زمونږه لوط علیه السلام ته، سیء بهم وضاق بهم ذرعا، خفه شو په دوی باندې، وضاق بهم ذرعا او تنگ شو په دوی باندې سینه د هغه، تنگ شو سینه د هغه، یعنی ډېر سخت خفه شو چې خفګان یې وکړو. قالوا لا تخف، دی ورته وویله مخکې تفصیل د دې واقع بیان شوی دی، مه یېرېږه ولا تحزن، او مه خفه کېږه غمجن کېږه مه، موږ تا بچ کوو چې ستا څوک ملګري دي، او نور دا بدبخته قوم دی دی موږ هلاکوو. نو په دې باندې عذاب راوست. انا منجوک و اهلک، یقینا موږ خلاصوو تا لره بچ کوو تا لره او اهل ستا کور والا ستا. الا امرأتک كانت من الغابرین، مگر کور والا ستا ښځه ستا دغه به د وروستو پاتې کېدونکي نه په عذاب کې، دا به وروسته پاتې کېږي. نافرمانه دي، فاسقان دي، الله پې عذاب را نازل کو. جبریل په دې باندې د کاڼو باران وکړ او دی د ځمکې نه پورته کړه او پړ مخې د ځمکې ته واپس را ګزار کړه. هغه ځای ته بحر میت وایي، بحر میت ورته اوس وایي.
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء يقينا منغرا لكن كيو پوسیدون کو د دې کلی باندې بد عذاب د برنا بما كانوا يفسقون په سبب دا غي چې دینا فرمانی کوله الله دې تباہ برباد کړ په غزه کې ولقد تركنا منها آية او یقینا پر خدا مونږ د دې کلینا نخا بینه خکارا لقوم يعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي مؤمنانو لا عقل کون کو خلق له پدې کې نه خدا کنه چې ګوره د الله نه فرمانی چې څوک کوي او داسې بد کارونه کوي نو الله هلاکي دا یو نخ شو د خلکو لپاره عبرت واخلې د دې خلکو نه وإلى مدين أخاهم شعيبا او لګلې ومن مدين ولو تورور د هغه شعيب عليه السلام شعيب عليه السلام د پیغمبر الله لګلې او مدین والو ته لګلیو اصل کې دا د مدین والو قومیو مخکې تیر شو کنه چې دا دوه زینو ته تللی یو مدین والو ته او بل اصحاب الایکا کله چې دی هلاک شو به الله غي ته پیغمبر ولېګا دوی دوه زینو ته الله دوه قومونو ته الله لګلیو خدلته وتوي اخاهم شعيبا ورور دا غي شعيب یعنی د دې قومیو د مدین والو او التا اصحاب الایکات چې کله ورزي التا الله اخاهم نوي ندی ورور زکه چې داغي قومي نو مغی ته الله پیغمبر لګلی او داخلك چې دا مدین والا د ابراهیم علیه السلام د نسل نو شعیب علیه السلام د توحید او په الله باندې ایمان راوړل په آخرت ایمان راوړل د دې دعوت ول ورک او خاص کر به په ناب طول کې دی کمې کو زیته کو مسافر به لوټ کول لارو تبراوتل فسادونه به کول بزمګه کی خدای هیڅ قسم دغه خبره ونه منله چې خبره ونه منله نو الله په دې باندې سخت زلزلہ راوسته چې دغه د وجه نه دی په خپل کورونو کې په ګوندو باندې پریوتل او په خپل کورونو کې هلاک شو تباہ او برباد شو وإلى مدين أخاهم شعيب عليه السلام راغی فقال يا قوم اعبدوا الله نبي اي قوم زما بندگی خاص کی الله لرا ورجو اليوم الاخره او امید یقین وساتي دورز رستنی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي پزمګه کی فساد کوونکی فكذبوا ندروغ جنو غنلو دلرا فاخذتهم الرجفه ونول ديل زلزلي فاصبحوا في دارهم جاثمين نو سبایک په خپل کورونو کې پړمخې پراته وعادا وثمودا دا اوس مفعول دی دا مفعول دی او اصل کې د سې د فعل دی پټ دی واهلكنا عادا وثمود او دغه سمون هلاک عادیان او ثمودیان لره عادیان او ثمودیان چې مخکې تیر شوی دي قوم د عاد هغه د سرکشي د وجنه هلاک شو د حضرموت ته نږدې د غزې کې اوسېدل د احقاب په نوم په یو کلي کې دی اوسېدل دی ته الله پیغمبر راولېږه هود علیه السلام هغې سرکشي وکړه الله هلاک کړه ثمودیان هم دغسې د سرکشي په وجه باندې هلاک شو چې دی وادي القرا ته نږدې اوسېدل د حجر په نوم باندې چې کوم کلی دی هلته اوسېدل مداین صالح ورته وایي الله صالح علیه السلام د دی د هدایت دپاره راولېږه او دی ته دعوت وکړه خو دی بیا هم ایمان رانه وعادا وثمودا الله هلاك من عاديان او ثموديان وقد تبين لكم من مساكنهم او يقينا اخكار شوي دي تاسو ته هلاکت داغي د کورونو دا غوینا تاسو مکی والا او توي جوړ د کورونو خو تاسو تخکاری کنه دا کندرات و غیرت چې دي پاتې شوی دي دا خو تاسو تخکاری دینه عبرت واخلې کندرات دا خو اسنه دي وزين لهم الشيطان اعمالهم دا سوجن دي دا نیغه لاره پرېښوه د پیغمبر خبرې نه منلې الله وی ښایسته کړي دي ته شیطان بد عملونه د دوی فصدهم عن السبيل دی بن کړي د نیغې لارې نه وکانو مستبصرین او دی وو عقلمن او خیارو چا به ویل چې دا قمقل به نو ځکه قمقل به ځکه ځان تباہ برباد الله وی چې نه دی خو خیارانو عقلمندو خو اصل عقلمندي هغه دین عقل مندی چې سړی کې راشي
وقارون وفرعون وحامان او دغه شانت الله وی من هلاک کړی دي قارون فرعون او حامان لره مکی والا ته وی ګوره چې دا تاسو بس متکبرانه تاسو بس تکبر تاسو تکبر د غي په جيب کې نه راتو خدا قارون چې من هلاک سونه متکبر انسان سونه مالدار حامان او فرعون دا من هلاک کړن ولی تاسو نشو هلاکولی تاسو هلاکولی شو ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقینا راغلی او اغیت موسی علیه السلام په ښکارت معجزاتو فاستكبروا في الارض ندیل یوکړه پزمګه کې وما كانوا سابقين او نو دی مخک کېدون کې د الله نه چې به د الله نه تختیدلی وي او د الله نه بچ شوی وي فكلا اخذنا بذنبه واستفصيل د عذاب کوي نو هر یو راونیو من په ګناه دغه باندې په ګناه راونیو عذاب مولا ورک فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا نو بازی په دې کې هغه چې راولېږل مونږ په هغې باندې باران د کاڼو حاصب د کاڼو باران ته وایي ومنهم من اخذته الصیحة او بازی په دې کې هغه چې راونیول مونږ هغې لره په چغې سره هلاک شو قوم لوط دا یې د کاڼو په باران باندې هلاک کاڼو باران پې وشو ومنهم من اخذته الصیحة او چغې راونیول کم قومو چې هغه په چغې هلاک شوي وو دا نکتې لږ یاد ساتئ دی کې د شعیب علیه السلام قوم هغه په چغه باندې هلاک شوي وو تیر شو مخکې که نه صیحې هغه چغې ونیول ومنهم من خسفنا به الارض او بعضې د دوی نه هغه څوک دی چې خښ کړل مونږ هغه په ځمکه کې م خښ کړه دا څوک و قارون په ځمکه کې خښ شو دا نن روان دی ومنهم من اغرقنا او بعضې د دوی نه هغه دی چې هغه مونږ غرق کړه فرعونین په دریاب کې غرق شو وما كان الله ليظلمهم او نو الله چې ظلم یې کړی وی په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپلو ځانونو ظلم کوونکي دا ظلم دی په خپل ځان وکړ اوس یو سړی به وایي چې یاره دا خلک خو هلاک تباه شو د دوی به معبودان نه و که نه باباګان به نه و زمونږ خو باباګان دي پیران دي مرشدان دي نو موږ به خلاصوي که نه دا څه دپاره موږ ساتو دا همدې دپاره ساتو که نه چې عذاب راځي موږ به دې ځان خلاصوو نو الله وایي راشه د باباګانو مثال درته واورم ستا د بابا مثال څه دی لکه جولاګې د جولاګي مثال دی چې جولاګې یو کور جوړ کړي او په هغې باندې هوا راوالوځي کمزورې کور یې غوله تباه و برباد کړي نو دغسې ستا بابا چې دی معبودان هم داسې په یو تنګ قبر کې خښ دي او که څوک پې د بره نه زور وکړي نو څه کېږي نو لاندې به پته نه لګي کمزوري قبر کې دي دونه کمزوری معبود هغه ته به د هغه نه د مددونو امید ساتي چې دا به ستا مدد کوي نشي کولی مثل الذین اتخذوا مثال دغه کسانو چې نیولی دی من دون الله اولیاء سوا د الله نه دوستان مددګاران کمثل العنکبوت پشان دغه جولاګي دی اتخذت بیتا چې نیولی دی کور لره کور یې جوړ کړی دی وان اوهن البیوت چا به ویلي چې دی خو به سمه بنګله جوړه کړې دی جولاګي الله وی وان اوهن البیوت او یقینا ډېر کمزوری د کورونو نه لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی لو کانوا یعلمون ارمان چې دی پوهېدلی د دې به څه کورې د جولاګي به څه کورې داسې کمزوری معبود دی ستا په هغه الله باندې توکل وکړه چې هغه خو زورور دی که نه هغه الله ته تکیه ولګوه بروسه وکړه په هغه الله باندې چې هغه زورور ذات دی ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله پوهیږي په هغه څه باندې چې رابلي دوی سوا د الله نه څه شی وهو العزیز الحکیم الله غالب دی زورور دی ملګري ته ضرورت نشته حاجت نشته الحکیم د حکمتونو والا دی مشوره ورکوونکي ته هم ضرورت نشته دی چې څوک الله له مشورې ورکړي وتلك الامثال الله دا مثالونه زه بیانوم د هغې وجه
او دغه مثالونه نضربها للناس بیانو موږ د خلکو دپاره وما يعقلها الا العالمون او نه پوهېږي په دې باندې مګر عالمان. يعقلها یعنی نه پوهېږي په دې مثالونو کې سوچ نه کوي مګر عالمان خلک. څوک چې د قرآن په مثالونو باندې پوهېږي الله ته حلیم ویلی دی. دا امثال نه دی، امثال دا ډېر اهم دی د قرآن کریم. او که چېرته الله مونږ له ژوند راکړ نو د امثال القرآن په نوم باندې به انشاءالله یو دوره برابر وکړو باذن الله، چې قرآن کریم کې څومره مثالونه دي دا به پکې مونږ ووایو انشاءالله، اول نه تر اخره پورې. او په دې کې ډېر عبرتونه پراته دي، ډېر عبرتونه دي. ایمان د سړي پرې ډېري او دا مثال په دې عقل کې هم ښه پرېوځي. اوس الله د دې مشرکانو د معبودانو کمزورتیا بیان کړه، اوس د الله طاقت او قدرت بیانېږي چې ګوره ستاسو معبودان څومره کمزوري دي او الله عز وجل څومره قوي دی، څومره مضبوط، او د الله طاقت او قدرت دې ته هیڅ څوک نشي رسېدی. خلق الله السماوات والارض بالحق، پیدا کړي دي الله اسمانونه او ځمکه په حق سره. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، یقینا په دې کې خامخا نښه ده د پاره د مؤمنانو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اوس الله د خپل تعلق اسباب بیانوي چې الله سره به څنګه تعلق مضبوط ساتي. اول دا دی چې اتلو ما اوحی الیک، لولا هغه چې وحی کېدی شي تا ته من الکتاب د کتابنا، قرآن کریم ویوه الله سره به دې تعلق شي. او تاسو وګورئ چې څومره سړی قرآن کریم وایي دومره د انسان د الله سره تعلق ډېرېږي، زړه د انسان د الله طرف ته ځي. خاص کر په دې رمضان کې چې دی قرآن کریم درسونو ته سړی کینی، بیا په منځونو کې د قرآن کریم تلاوت کیږي، او خاص کر بیا په تراویح منځونو کې قرآن کریم تلاوت کیږي، قیام کې، خاص کر په دې شپو کې د قیام اللیل کې. نو دې سره د انسان تعلق برابرېږي د الله عز وجل سره. نو که څوک وایي چې زه د الله سره صحیح تعلق جوړ کړم نو دا موقع ده، دا موقع ده چې د الله سره دې تعلق جوړ شي. واقم الصلاة، او بل د تعلق ذریعه د الله سره پابندي کوه د مانځه. او بل دا دی چې مخکې ویله که نه چې مصیبتونه راځي په مؤمنانو، الله وایي چې کله دې د الله سره تعلق جوړي او ذکرونه کې او منځونه کې او تلاوتونه کې، دا مصیبتونه به درته اسانېږي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا منځ منع کوي د بېحیایۍ نه او د ناروا کارونو نه. ولذکر الله اکبر، خامخا یادول الله ډېر لوی دی. والله یعلم ما تصنعون، الله پوهېږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. اوس بل ادب بیانوي اهل کتابو سره د بحث ادب بیانوي. مخکې وویله که نه چې په دې صورت کې ترغیب دی هجرت کولو ته. مؤمنانو ته الله ویل چې حبشې ته لاړ شئ، هلته هجرت وکړئ. نو تاسو چې حبشې ته لاړ شئ خو هلته نصارا دي که نه، ستاسو به ورسره بحثونه راځي، جنګ هسې نه چې په جنګ ورسره اخته شئ. نو د هغې لپاره د بحث طریقه دلیلونه به وړاندې کې، او بیا به په اخلاقو باندې په نرمه طریقه په لهجه باندې ورسره چلیږي. ولا تجادلوا اهل الكتاب، او بحث او جګړه مه کوئ د اهل کتابو سره، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه چې ښایسته ده، په ښایسته انداز باندې. دا د مناظرې طریقه هم ده. نن سبا خو مناظرې نه دي، مکاړسې دي. د مناظرې مقصد دا دی چې ته یو سړی پوهه کې په حق باندې، او دا دی چې ته یو بل ته مغلوبه کې او په کنزلو په ردو بدو سره بېعزتي کې او شرمې. نو دا خو مناظره نه ده که نه، دا خو مناظره نه ده. بیا وایي مناظرې خلک نه مني. ته په صحیح طریقه مناظره وکړه، څوک یې نه مني. او ستا د مناظرې نه اوسه پورې څه پیدا شوې ده؟ د یو مناظرې نه څوک وښیي سوا د هغه علماو نه چې هغه حق پرست علما چې هغه کله مناظره هغې کړې ده، نو د هغې نه څه فایده خلکو اخیستې ده. هغه هم په مخکنو علماو کې. اوس دې څوک ثابته کړي چې حق پرست علما داسې مناظرې کوي؟ مناظرې نه کوي، لکه چې په دې کې څه فایده نشته.
الا الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی دی منهم د دوی نه په ضد سره وقولوا او وی دی آمنا او وی آمنا من ایمان راوړی دی بالذي په هغه څه باندې انزل الینا چې نازل کړی شوي دي مونږ ته وانزل الیکم او نازل کړی شوي دي تاسو ته وإلهنا وإلهكم واحد او لایق د بندګۍ زمونږ او لایق د بندګۍ ستاسو یو دی ونحن له مسلمون او یقینا من هغه ته تابعدار یو تاسو څه اعتراض کوئ په موږ باندې موږ صرف د الله منونکي یو دا د انصاف خبره هم ده که نه کوو تاسو رسول خبره نه مني باطل پرسته دی نو ته ورسره د باطل منلو ته تیار نشي خپل حق پرستی پرې نه دی وکذلک انزلنا او دغسې رالیږلي دي مونږه الیک الکتاب تا ته کتاب الله وی لکه څنګه چې تیر شو پیغمبرانو ته ما کتابونه ورکړي دي د قسم تا ته قرآن کریم درکه نو په دې کې به د اهل کتابونو ډېر خلک به په تا باندې ایمان راوړي او عربونه به هم ډېر په تا باندې ایمان راوړي فالذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغې ته کتاب یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې ومن هؤلاء او د دې کسانو نه من یؤمن به هغه څوک دی چې ایمان به راوړي په دې قرآن کریم باندې ډېر خلک د عربو نه به هم ایمان راوړي د اهل کتابو نه به هم ایمان راوړي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون او انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه مګر کافران خلک اوس الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي او د حقانیت دپاره د دې لپاره دلیل راوړي چې ګوره دا پیغمبر چې دی دا حق پیغمبر دی او دا کتاب یې چې راوړی د الله د طرف نه دا حق دی وما كنت تتلو من قبله من کتاب او نوی ته او ته نه لستونکي نوی مخکې د دې نه داسې کتاب چې تا مخکې نه لوستل کولی او دا کتاب دې راوړی وی نه مخکې نه خو تا کتاب هم نه لوست ولا تخطه بیمینک او نه دې لیکل کولی شو د کتاب په ښي لاس خپل سره تا خو لیکل هم نشو کولی چې تا لیکل کړي وی کاتب هم نه وي نو چې اوس دی وی چې یاره دا خو کاتب و لیکونکی و او ادیب او دا کتاب یې راوړو دا اشکال خو هم نشته دی دا خو هم نشته نو بیا دی ولې په تا باندې ایمان نه راوړي اذا لارتاب المبطلون نو په دغه وخت کې به خامخا شک کړی وی باطل پرستو نو اوس د دې څه دلیل دی دلیل یې نشته که نو شک هم نشته الله وی په دغه وخت کې به شک کړی وی باطل پرستو خو مؤمنانو به ایمان راوړی وی نو اوس خو د دې شک هم زایل شوی دی که نه چې ته لیکل هم نشي کولی او ته لوستل هم نشي کولی او بیا هم دی شک کوي بیا هم دی نه مني نو مطلب دا دی چې دی شک نه کوي دی ته ښه یقین دی چې ته د الله پیغمبر یې ته د الله پیغمبر یې ځکه چې ته یو امي سړی او ته دی له کتاب راوړې او قرآن ورته بیانې او د دې سره هم بیا دی خبره نه مني نو دی یقین ته رسېدلی چې دا د الله پیغمبر دی خو د ضد او د کفر د وجې نه مني بل هو بلکې دا قرآن چې دی آیات بینات آیتونه دی ښکاره فی صدور الذین اوتوا العلم په سینو د هغه کسانو کې چې ورکړی شوی دی علم هغې ته علم ورکړی شوی دی قرآن کریم به په سینو کې ساتي حافظان علما په هر دور کې قرآن کریم په سینو کې ساتلی دی او علم هم حق دی چې هغه په سینه کې ایسته دا نه دی چې د کتاب په سر باندې علم او په سینه کې دی هیڅ هم نه علم هغه دی چې په سینه کې دی پاتې شي علم به زده کې حفظ کې به هره ورځ یو مسله زده کې دا څونه مسلې شو علم قدر پکار دی د علم قدر پکار وما یجحد بآیاتنا او انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا الظالمون مگر ظالمان خلک وقالوا او ویدی دا د دې بل شبهه ده او بل مطالبه دی ویل که دا پیغمبر چرته رښتینی
نو د مخکو پیغمبرانو په شان ته معجزات دې راوړي که الله د هغې جواب کوي. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه، دوی ویله دوی داسې ویل ولې نشي نازلېدلی په ده باندې معجزات چې کوم موږ غواړو من ربه د طرفه د رب د ده نه. الله جواب کوي قل انما الآیات عند الله، ورته ویې یقینا معجزات د الله په اختیار کې دي. دا خو اختیار د الله دی که نه چې الله چا باندې کومه معجزه رالیږلی شي او هیڅ څوک د دې طاقت نه لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه نشته، هغه خو صرف دعوت کوي. وانما انا نذیر مبین، او یقینا زه يرونکی یم ښکاره، زما کار یې راورکول دي چې څوک خبره نه مني. اولم یکفهم په دې آیت کې اوس الله د دې ضد د دې کافرانو د هغې جواب کوي او نور جواب کې زیادت کوي د دې. اولم یکفهم، آیا نه ده کافي دی لره انا انزلنا علیک الکتاب، دا خبره چې یقینا مونږ را لېږلی دی په تا باندې کتاب، یتلا علیهم لوستلی شي په دې باندې. دا قرآن کریم دا معجزه کافي نه ده چې دا قرآن کریم الله را لېږلی دی، دی لا نورې معجزې هم غواړي. قرآن کریم کې ګوره اخلاق پکې شته، عقاید عقیدې پکې شته، اعمال پکې شته، ولې دا کافي نه ده؟ دا کافي ده که نه؟ الله وایي ګوره دا خلک چې دی ضدین دي، په ضد باندې کلک ولاړ دي، ځکه یې نه مني. که نه دا یو قرآن کریم معجزه ده بس دی دپاره. ان فی ذلک لرحمة، یقینا په دې کې خامخا رحمت دی، وذکرا لقوم یؤمنون، او یاداش دی د قوم دپاره چې ایمان لري. قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا، ورته ووایه وکافي دی الله په منځ زما او په منځ ستاسو کې ګواه. حقانیت بل دلیل څه دی؟ بس دا کتاب کافي دی. خطي خبره نه مني، الله وایي چې زه کافي یم که ستاسو په منځ کې ګواه. او ستا په رښتینوالي باندې بل دلیل څه دی؟ هغه دا دی چې الله ګواه دی چې ته حق نبی، ته حق پیغمبري، الله په دې ګواه دی. نو د الله نه بل څوک شته دی چې مضبوطه ګواهي ورکړي؟ په ګواهۍ کې بل څوک شته دی چې د الله نه مضبوطه ګواهي ورکړي؟ نو الله ګواه دی زموږ او ستاسو په منځ کې. یعلم ما فی السماوات والارض، الله پوهیږي په هغه څه باندې چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. والذین آمنوا بالباطل، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په باطل باندې، وکفروا بالله، کفر یې کړی په الله باندې، اولئک هم الخاسرون، دغه کسان هم دی تاوانیان دي. یعنی باطل معبودانو پسې شوي دي، اصل کې تاوان دقه دی. ويستعجلونك بالعذاب، او په جلتۍ سره غواړي دیستان عذاب. ولولا اجل مسمى، او کچرته نه وي یوه نیټه مقرره، لجاءهم العذاب، نو راغلی به وي خامخا دي ته عذاب. دی په جلتۍ سره عذاب غواړي چې موږ له عذاب راوله. الله وایي که نیټه مقرره نه وي نو عذاب مې پرې رالیږه، خو یو نیټه شته دی، الله به ورله سزا ورکړي. وليأتینهم بغتة، او خامخا رابشي دی ته ناڅاپي، وهم لا يشعرون، او دی به نه پوهېږي. یستعجلونک بالعذاب، دی په جلتۍ سره غواړي ستانه عذاب. وان جهنم لمحیطة بالکافرین، او یقینا جهنم را ګیرونکی دی کافرانو لره. یوم یغشاهم العذاب، په هغه ورځ باندې چې پټ به کېدی لر عذاب، من فوقهم د بره طرف د دوی نه، ومن تحت ارجلهم، او د لاندې د خپو د دوی نه. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، او ورته ویلی به شي وڅکئ سزا د هغه عملونو چې تاسو به کول، عملونو سزا وڅکئ. د دې عمل نه به دې ته اوس بلا جوړه شي، بلا دا به پرې مسلط شي. الله به ورته وایي اوس څکئ هغه عملونه چې م کول. اوس الله چې کله د مشرکانو د معبودانو مثال د جولاګي سره بیان کړ، نو په دې باندې دا مشرکان په قار شو، راولېږي راشي دا مؤمنان راونیسئ، ویې ټکوئ، ویې زوروئ، جیلونو ته یې بوځئ. نو د مؤمنانو امتحان شروع شو. الله ورته حکم وکړ مؤمنانو ته چې څو پورې به امتحانونو کې پراته وئ، وال کېږئ، ټکول کېږئ به، دغه ځای نه هجرت وکئ، لاړ شئ. نو کله چې د مکې نه صحابه کرامو هجرت وکړو د نجاشي بادشاه طرف ته،
نو هغې هلته په امن شو، هلته په امن شو هغې په هغه ځای کې. نو هغه ځای کې اوسېدل په کار دی چې کوم ځای کې ستا سر ته امن وي. چې سر ته دې امن نه وي بیا څه کې هلته اوسېږي. یا عبادی الذین آمنوا، ای بندگانو زما هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، ان ارضی واسعة، یقینا ځمکه زما پراخه ده، فایای فاعبدون، نو خاص زما بندگی وکئ. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. اوس که دا څوک وایي چې هجرت وکړم اوس په لاره کې به کشتۍ را باندې واوړي مړ به شم، یا به جاز را پرېوځي، یا به ګاډی اکسیډنټ شي، یا به نور څه مصیبتونو سره مخامخ شم، نو سا به رانه وځي مړ به شم. الله وایي دا سا د نه په هر ځای کې وځي، او هر نفس چې سا راښکونکی دی په دې باندې به مرګ راشي. ثم الینا ترجعون، او بیا خاص مونږ ته راګرځولی شئ تاسو. والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیک، لنبوئنهم من الجنة غرفا، نو خامخا ځای به ورکړو موږ دوی ته د جنت نه بالاخانې. تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې، خالدین فیها، همیشه به دی په هغې کې. نعم اجر العاملین، ډېر ښایسته دی اجر د عمل کوونکو دا جنت چې الله یې وله ورکړي. اوس د هجرت کوونکو دپاره الله دوه صفتونه ذکر کوي، یو صبر او بل په الله عز وجل ځان سپارل. صبر وکړې په هجرت کې او په الله به ځان حواله کړي. الذین صبروا، هغه کسان چې صبر یې کړی دی، وعلى ربهم يتوکلون، او په خپل رب باندې ځان سپارلی دی. اوس به انسان دی که نه، انسان شیطان به ورته په زړه کې وسوسه واچي چې لکه دا کور پرېږدي او کاروبار دې پرېښوست او کلی دې پرېښوست نو خورو به څه، او چې کار نه وي نو خورئ به څه، او چې کور دې نه وي نو اوسېږي به چېرته. الله وایي چې ګوره دا زنده سر دا حیوانات دا چې موږ پیدا کړي دي زه وله رزق هم ورکوم، زه تاله هم در کولی شم. وکأی من دابة، او ډیر د حیواناتونه، لا تحمل رزقها، نه پورته کوي ځان سره رزق خپل. الله یرزقها وإیاکم، الله رزق درکوي تاسو ته، هغې ته هم رزق ورکوي تاسو ته. وهو السمیع العلیم، او الله اوریدونکی دی او پوهه دی. اوس د الله د قدرت دلایل په دې آیتونو کې بیانېږي. الله ګوره رزقونه ورکوي که نه، الله دا معمولی شی دی دا رزق ورکول، الله ډېر غټ غټ کارونه کوي. ولئن سألتهم، او که چېرته تپوس وکړې د دوی نه، من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وسخر الشمس والقمر، او چا تابع کړي دي ځمکه لمر او سپوږمۍ، لیقولن الله، نو دوی به وایي خامخا الله. فأنا یؤفکون، نو کوم طرف ته اړولی کېږي دی د الله نه غیر الله ته. څنګه بیا دی چې دا خبره مني او د الله د دې کارونو اعتراف هم کوي چې ګوره الله داسې دنیا او نظام یې روان کړی دی، بیا هم د الله سره شریکان جوړوي. الله یبسط الرزق، الله پراخوي رزق، لمن یشاء من عباده ویقدر له، د چا دپاره چې وغواړي د بندګانو خپلو نه وکموي هغې لره. چاله رزق زیات ورکوي، چاله یې کموي، د حکمت مطابق الله رزق را لیږي. دا بعضې خلک چې دي که نه دوی ډېر رزق غواړي، څونه چې الله درکو په هغې باندې صبر کوه، ځکه د الله په خزانو کې کمی نشته دی. بعضې وخت کې سړی سوچ وکړي، کوشش هم کوي، سم نه مالداره کېږي، هغې کې هم یو حکمت وي. الله وایي که نه که دې خلکو له زه ډېر رزقونه ورکړم لبغوا فی الارض، په ځمکه کې بیا فسادونه کوي. د دې وجې نه الله د انسانان مصروف ساتلي د رزق په طلب کې چې د انسان چې دی دا فساد نه کوي، او چې رزق د تراغو بیا بېغمه بیا فسادونه کوي. نو د هغې نه دا ښه ده چې ته مصروف یې او د خپل هغه ستا د ضرورت مطابق الله تعالی رزق درکوي. هر چا له الله دغسې رزق ورکوي. ان الله بكل شيء علیم، یقینا الله په هر شي باندې پوهه دی. ولئن سألتهم، اوس نور دلایل د الله د قدرت،
کته تپوسو کې د دوی نه من نزل من السماء ماء چا راورولی دي د اسمان نه اوبه فاحیا به الارض نو راژوندی کړی ده په هغې سره ځمکه من بعد موتها وروسته د وچوالي د دې ځمکې نه چې ځمکه مړه ده یعنې وچه ده ليقولن الله نو دی به وایي خامخا الله قل الحمد لله ورته ویې ټول صفتونه د الوهیت خاص الله لره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې ډېر د دوی نه عقل نه لري دا مشرکان چې دی دوی د الله د دې تقدیر او د الله د دې قدرت او د دې نظام چلولو نه فایده نه اخلي وما هذه الحياة الدنيا مخکې د هجرت هغه وړوکی انتقال زیږر شو چې د یو ځای نه بل ځای ته کور وویسه انتقال کا اوس الله وایي د دنیا پرېښوستل او آخرت طرف ته تلل دا بله دروازه ده د آخرت په دروازه باندې ور داخلېدل دا یو بل هجرت شو بل پرېښوستل وما هذه الحياة الدنيا او نه دی ژوند دنیایي الا لهو ولعب مگر مشغله ده تماشه ده ولعب او لوبې دي لکه دا دنیا کې چې سړی لوبې کوي تماشې کوي دا بې فایدې که نه دقسې دا دنیا هم بې فایدې ده او یا دا دی چې دا تشبیه د دې لوبو سره ځکه ورکړه چې دا لوبې زر ختمېږي ماشومانو لوبې زر ختمې شي هسې انسان پې غافلی چې زر ختمې شي نو بس بیا به آخرت طرف ته ورسېده چې دنیا هم ده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان او یقینا کور رستنی خامخا پوره ژوند دی حیوان یعنی پوره ژوند دی هغه لو كانوا يعلمون کچرته دی پوهېدلی فإذا ركبوا في الفلك اوس مثال بیانوي د مشرکانو کله چې دی سواری شي فی الفلک په کشتۍ کې دعوا الله مخلصین له الدین نو دعا غواړي د الله نه خالص کوونکي هغه لره بلنه کشتۍ کې روان یي که نه څه چپې مپې پې راشي بیا الله ته چغې وایي فلما نجاهم الى البر کله چې بچ کې دی لره وچې ته اذا هم یشرکون نو دی په دغه وخت کې برخداران جوړ کړي د الله سره به برخداران جوړ کړي د الله سره نور مشرکان لیکفروا د دې انجام څه شي عاقبت دا شي الله وایي د دې لپاره چې انکار وکړي بما آتیناهم په هغه څه چې ورکړي موږ دوی ته ولیتمتعوا او د دې لپاره چې مزې واخلي فسوف یعلمون نو زر دی چې دی به پوه شي اولم یروا ای دی نګوري انا جعلنا حرما آمنا چې یقینا ګرځولی دی موږ حرم د امن والا یعنی الله عز وجل حرم بچ کړی د حملو نه د مکې والا په مکې والا باندې به چا حملې نه کولې نور هر ځای کې به لوټ مار جوړو ځکه د دې به خلکو عزت کو نو دا وګورئ د الله څومره غټ احسان دی چې تاسو په امن کې کړي وي د امن ګوره ډېر عظیم نعمت دی د الله ډېر عظیم نعمت دی چې په امن کې ژوند تېرې بیا هم تاسو دې ته نه ګورئ ويتخطف الناس من حولهم او تختولی شي خلک چاپېره د دهی نه د مکې نه بار راوځه لوټ کوي دي خلک افبالباطل یؤمنون آیا دی په باطل باندې ایمان لري په باطل معبودانو باندې ایمان راوړي وبنعمت الله یکفرون او په نعمت د احسان د الله دی ناشکري کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دې ډېر غټ ظالم د هغه چانه چې جوړوي په الله باندې دروغ کذب بآیات او کذب بالحق لما جاء او یا دروغجن ګڼي حق لره کله چې راشي دته الیس فی جهنم مثوى للکافرین آیا نشته دی په جهنم کې ځای د اوسېدو د کافرانو دپاره ولې نشته دی سم پراخه دی ورته والذین جاهدوا فینا اوس په اخره کې الله ایمان والو ته ترغیب ورکوي چې تاسو د الله په لاره کې هجرت وکړه او د هغه د رضا لپاره مو ځان څه کړه ځان هم وکړو نو د هغې نتیجه ذکر کوي الله وایي زه به تاسو ته لارې وښیم د الله د معرفت لارې د جنت لارې علمونه به الله درکړي نیک اعمال حجونه به وکړئ عمرې به وکړئ دا ټول الله به په تاسو باندې نعمتونه وکړي هر قسم لاره به الله تاسو ته کولا وکړي
والذین جاهدوا فینا او هغه کسان چې ځان وکړو په لار د الله کې یا جهاد یې وکړه فینا په رضا حاصلولو کې زمونږ په رضا کولو کې الله وایي ځان یې وکړو جهاد یې وکړه لنهدینهم سبلنا خامخا وبخیو مونږ هغې ته لارې زمونږ طرف ته چې کومې لارې راغلې دا ټولې لارې الله زه به ورته وښیم چې کله دې کوشش کوو که نه د الله د دین دپاره الله به تا ته داسې لارې وښیي چې تا ته به پته هم نه ستا په سوچ کې به هم نه بل کم کار په کار دی یو خدا دی چې کوشش به کې الله به درته لارې ښیي دویم دا دی چې ځان نه به نیک انسان جوړی ښایسته عملونه به کې وان الله لمع المحسنین او یقینا الله خامخا ملګری دی د ښایسته عمل کوونکو. دې سره صورت اختتام ته ورسېد وقفې نه وروسته به انشاءالله سورة الروم وایو. هذا وصل اللهم على نبينا محمد.